السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګملګرو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی که تاسو غواړئ چې د هر موبایل سیکریټ کوډونه زده کړئ، یعنی د هغې مختلف کوډونه د هغې آیمي به تاسو څنګه چیک کوئ، داسې موبایل به د کوډ نه ریسټور کوئ څنګه، داسې نور ډېر زیات کوډونه نو هغه به تاسو ته هم په دې اپلیکیشن کې میلاو شي. یا که تاسو غواړئ چې انډرایډ ټیپس زده کړئ یا موبایل ټریکس زده کړئ، یعنی د موبایل مختلفې طریقې، نو دا ټولې صرف تاسو په دې یو اپلیکیشن کې زده کولی شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چیرته میلاو شي، ورسره دا کوډونه د هر یو څیز به تاسو ګورئ څنګه دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو په سفر به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ که تاسو غواړئ چې دغه مختلف ټریکس د مختلف کوډونه زده کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاس به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کوئ بیا به څه وکړئ، سمپل د اپلیکیشن دغه رقم اوپن کړئ. چې کله هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کړئ فرسټ اف آل تاسو ته لیکلي انډرایډ سیکریټ کوډز تاسو ته ښکاري. تاسو چې کله هم په دې اپشن باندې کلیک واخلئ نو په دې کې بدلنه تاسو ته ډېر زیات دغه شان سیکریټ کوډونه شو شي. که تاسو د سامسنګ موبایل چې کول غواړئ یا د نوکیا ایل جی ایسر څومره چې د موبایل دغه کمپنیز دي او تاسو په کم یو نوم باندې هم کلیک اخلئ نو دغه موبایل مکمل کوډونه به تاسو ته شو کیږي. مطلب که زه په سامسنګ باندې کلیک کړم نو تاسو ته ښکاري څومره زیات کوډونه چې کومې دغه کمپنۍ د موبایلو ماته شو او دا ټول زه بالکل په خپل موبایل کې ټرای کولی شم او دا بالکل ریل کوډونه دي. مطلب که زه غواړم چې د خپل موبایل آیمي چیک کړم چې زما د موبایل آیمي څه ده نو هغه زه په سټار H06H باندې دلته چیک کولی شم. داسې که تاسو په دې کې وګورئ هر یو څیز ته دلته نومونه لیکلي چې تاسو په دې باندې دا څیز هر یو څیز چې کوم دی هغه تاسو په دې باندې چیک کولی شئ په خپل موبایل کې. دې نه وغیره که تاسو په نوکیا موبایل باندې کلیک واخلئ نو په هغې به هم تاسو ته ډېر زیات دغه شان مختلف کوډونه شو شي. که تاسو واپس بیک شئ ته په انډرایډ ټیپس باندې تاسو کلیک واخلئ نو په دې کې به هم تاسو ته ډېر زیات دغه شان مختلف طریقې شو شي او دا ټولې چې کوم تاسو په خپل موبایل باندې اپلای کولی تاسو ته ښکاري څومره زیاتې طریقې چې کوم دا په دې اپلیکیشن کې تاسو ته میلاو شي. تاسو ته ښکاري دلته ایډجسټ فونټ اینډ سکرین سایز. که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل دغه سکرین سایز یا فونټ تاسو د لیکلو چې کوم ډیزاین یې تاسو ایډجسټ کړئ نو هغه تاسو هم د دې ځای نه کولی شئ یا اټومیټیکلی پری اپ سټور سپیس. تاسو ته ښکاري دلته چې تاسو غواړئ چې د خپل موبایل دغه فون میموري چې ده دا اټومیټیکلی تاسو پری اپ سپیس کوئ نو هغه تاسو دغه اپشن نه کولی شئ. بیټر نوټیفیکیشن منیجمنټ داسې که تاسو په دې کې وګورئ نو ډېر زیات زبردست سیټینګونه به تاسو ته دلته میلاو شي. دې نه غوره که تاسو په موبایل ټریکس باندې کلیک واخلئ کوم چې زموږ سره دریم نمبر اپشن دی نو په دې کې به هم تاسو ته ډېر زیات د کمال دغه شان مختلف ټریکس میلاو شي. تاسو ته ښکاري ریکور فایل چې کوم دی به تاسو څنګه کوئ، مطلب که تاسو سره ډیلیټ شي هغه به تاسو څنګه کوئ. امپروو بیټري خپل د موبایل بیټري چې کوم تاسو څنګه امپروو کولی شئ هغه ښه جوړولی شئ. انلاک فینټرن که تاسو موبایل لاک شوی وي نو هغه تاسو څنګه انلاک کولی شئ. بریک پیټرن چې کوم دی هغه تاسو څنګه کولی شئ. تاسو ته ښکاري وای فای هاسپاټ چې کوم دی ورسره تاسو په دې کې وګورئ نو ډېرې زیاتې زبردست طریقې به تاسو ته میلاو شي. نو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دې نه تاسو ډېرې زیاتې طریقې زده کولی شئ. خو ګمرګرو تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله